پیامیر سره گیاری تو بکن از سر بچه ها نوسته دیگری دا دقیقه دا وای ته نه ته پوس کوم کنه مجلس چې ګک سره خبره کړې و نه سودا د خپل چنچې کې شولې نستا چنچی خو چې رواني نو ډېر تیزه چی چا چنچې ستا چنچی. مړه پرې دا پکلار تا خو په کې پټاخه نه ګوره چا در په شو ټول ناریږي پاتا ته وته ګوره غي باندې خو هغه چې لاس راکاږي خلکو نه مده یره ورکړي کله ما د چنچې خارون نو شه سامان دې بارکا اوس کتره چا دا چې د باندې دا غوګو ما مالې پېټی را کړی اډوانس مې دی نو غوښتي تاله پېټې درکړي ما سره خبره کړې و تاله پېټې درکړي نه مې راټر وی ولا دې ورس پر باندې چونډانو پرې پټو دا ما ستاره تر وی پیژنه ما خدا څنګه سودا دې پوزا کا راشه پوزا دې گاډي تو نه زوی پیدا کولی مزار و سامان که ما تو زوی کولی بس یا تر یو جو په ساله په کې سودا ما سي یو سم تو زوی زرابان دی کپی زر سلام چاره باندې د بوله دا شوندان مات کوم ما وړي نه مالې پېټی را کړی دی ښا دا په خبرو د طلاق خو ما سره خبره کړم یا سودا در پکې بیماله یو څه نو ستاسو کار دي تا چولا بس یو دله ته ورا چلو کو دله سره خدیو تاسو سودا دې کوله چان مفرخ دا سیال شاباش گزار سم مکو ګدار دا سامان کوله مرا یا کم جلو منم زبا گاډي سودا د ما راشه تاسو سودا دې کوله سودا بل راشه یا ته پیدا چنچی راول ویم کاکیا په دې خولي به د لاس کېري د مشرۍ په کور کې اوسېږي که نه او د ترې په کلی په کور کې اوسېږي ته ما د کلی کور ته بوتلي ښځې په ډنګ ډنګ کړې نو لاړې د ښځې دوسه ښځه له ښځې دوسي ما زما خو د ګل په شانتې ښځه وه اړوه په جنګونه کول نو څه مې کړې وي یاره لال خانه که ما او دا ښځه په دې کور کې په مینه محبت باندې پوهېږې نو دا مور دې بوزه به دا خبره صحیح ټیک ده مور به زه بوزم خو یو کار به کوې تاسو به کله والې او هغې کور ته به ځې دا د مشرۍ کور دي زه مور به کې اوسېږو مشر هغه چې په خپل ځای کښېني تختې نه جینۍ د ګوتې نه نیسي زما سړی کشر او د مشرۍ په ځای کښېني وا دې اورېدل زویه دا د مشرۍ کور او ته د دې کور مشر یې د هر څه ستا د یو خوا به هم نه ځې بس مور دې بوزه غلی کښېنه د دروازې څپړۍ دا ټول شرارت ستا دی تی پرېښود او ووتو هغه ټیم دې هېر شي ما نه ده پرېښې دې په خپله ماتې بچي کړو چې لکه دا ښځې هر وخت یې خولې وی خوند نه کوي دا زما د خزانې په شان مخ دې نیولی دی سړه به چې خو کور به درته پرېږدي دا د مشرۍ کور دی د کور ټول مشر دا لال خان دی او لال خان نه لالې لال خان لال خان یم که لالې خو به داسې کار وکړه که نه نو ماسپښین دی روټۍ به وخورې او مورې په دوا کې مې یاد ساته خیرې مې ور نه کړي او نور به ده سره خیر زه به تپوس کوم د ښځې نه چې دا مور مې راولې مو خو نه ما مور کېږم د خلک د خاوندانو عزتونه کوي او ته دغه کېږي راشه په قرآن کې څه راغلي دي خو تا قرآن ویلې نه ته د څه نه خبره نو په قرآن کې خدا نه دي راغلي کنه چې ته په کټ کې کېنه او سلې خو لګه او بار مزدورۍ له مزه دې خو ټک ته ټکه نه کوي د قرور کله لانا کره لاړ شي او قصې یې راغشتي نو په ستا خلق په خولې پسې وه که نه نو تا به هغې سره جګړه نه کړو ته به یې را کوره نه رېستې ها دا د دغه سپی د لاسه د کوره راوتې ما هغه چا چې دی نه ده که الله دې په پېنغ ډول باندې مړه کړي استاد جي څه شوې شابه کنه د سودا زر واچوه کنه زه د نه لاړم په موټر سایکل او ته را رسوه درکړم سمبر وکړه نه تا دا خبره ما سره کړې وه خو دې سره یار نو چې ته اوس هلته کې تلې او ته هلته کې په لوړغو سر یې نو زه به دا سودا د چا چا وړم نو په ورغو سره مې شاته مې دا چنچو درو ته مسلمان یې نو زه تا دیندوخ کارم هندوانو شان چلونه مه کوه که طالبه زمونږ پکې رزق دی که نه سهار وختي وډېري که مې ته وګوره نو زه ولې سهار وختي نه یم راغلی دې منډې دې سودا ته نه یم ولاړه چې ته راغلی دا دې باټې کولا جوړ کړی او په کار ته پوسه سودا کېږي ډېر ظالمه راډونه دنیا چې ګړي نو مه کوه دا هغوی له ورشه که نه دی کاکا استاد چې زه لاړم کرۍ به دلال ته درکړم او سودا راورسو زه په موټر سایکل لاړم صحیح ده ته کښېنه ته کښېنه زه صحیح ده دا واچوه سودا خفه نه شي بلکې به بیا یاري دا خیر زه سره یم دا واچوه سودا صحیح ده واچوه غم مه کوه ښه دا ته یم ته ورشه مخکې ډېر کړې خوا کمه ظالمه دا سودا پکې ما اچوه تو ګوره مخکې ډېر ته ورشه زه به همدې اوس خوښ شم نو ته څه نه ما نوم اسلامي دا په شاپور کوم هلته بیا په جګړه روانم آیا که ټیرونه خو پوره دي ما دونه خو نه دي ته کور دې روان شه دا دې راسه څه چلو کو ټیټ وې ټیټ وې خدایه پاکه ما خو لا ډونه ګټلې م نه دي
وای نه خو ته روان کې نه مورې ما خو دې به ګټه وکړم بنیاد دې د خلکو وګوره چې د بل نه کله ته وایي ډالم غم مکوه ما هم دې پورا کار وکړه دام سبزو والا دي خدای شته چې سرمنده نه وباسي ما درې شاپور خو به تو واده کنه ګورو بابا چې دا راګه راشه دغه کې مې خلاصه تا شاسنګ شاو کو مړه واخو خدای دې بيختاغو باسي هغه سولې خو نه هغه یو هغه سبزی پکې واچوله دا یو درې ګوته په ګوته سره کړی دي یو ګوته مرچا کېږي پسو دې کې څه دی هرشي او خرطومه ما وزن وګوره وزن سکه نه بل لکه وګڼو اتیا به مې ورکولې او ستا سل شوې ده مړه خدای دې بي خو باسه تاسو چې کم دي سو ویني بس اتیا مې ورکولې دا د 2 روپو مال دې مړه وای شماره بوده کې څه ریټ ورکې کړه کې را او ته پوښتنه کا مله بس یې نیم سل دې راکا او ستا شو یاره والله نوم د خدای کنه که 110 نه په لبر ته دومره غدرو قسم مخوره کړه خدای دې تباہ برباد کا دغه گزاره پکې کو بس والا ما نه چې کنه بچي سبا کې نه پاتې کېږي چې ته غوړې راکوه دا خوشاله دا پکې بیل چانس دا ورسه زما دا ول پدې ولا خالي لټر کې چې اوس دا مړه تاسو باندې پېټرول سوځول دام دی والا دې یو والا دا یو صفه غزرا وای کمېږي نه پدې خوشاله هغه مل څه کو بسم بیا اعظم دا نه دی دوه درې کړې دي دا درته ما چې ځان خې کنه دا پردې سودا سمو مزه درته یو نن خو بچي یو کړي مې لو بس درته دا خزینه به تاسو کې خبر کو هم قد خلو دلو السلام علیکم بیبي څنګه بچی क्या जी काका जी देंगे लुसिया पथेरा देंगे के लुसिया आ चेंचा काटे पंजाब के वाजो आ चेंची में नवा का خو په دې یاني مکنه ګل خانیا چې دنیا به شي تاسو ګټه بشي کنه او دا سې چې تل مې صفواګه یو سم دا سې ما کې تو به وکړه چا کې خواږه وینو ګوره کاکا دی ولا وره کنه چې تراخي نو خواږه تراخو خدا بل ځای چې ته وینې ما به سوې به شي غشتي دا د وخت نه د 15 روپو په سپیلني به 300 ورا کړی دا ماته معلوم دی خو به ځان ته ګوره کنه ځان ته ګوره یو وګي ته کې د پیسو حساب کتاب د سړوي تو درغله بابو دې ورته وخه الله دې خاده کړه یو کار دې د سړی توپ وکړو خو کاګه مو ودرې غتوې غني غشې ولې تمو پسې مې خنداګانې خزیمه کا وقلار کینه قران خاطر وکستانه مشره ده ما پسې کړی دي زه چې راواده شوم زما مخ به خلکو ته ښکاره کو ویل دا شرم مې راوستی زما کله هېرېږي هغه ورځو نو شرم وینو د قبر سیرت نه جوړ شوي په ما راته وایي که خدای دې په سترګو ړنده کا د دنیا جنکۍ مې دا دې راته کولې په شرم دې وشرمولم ته کوم ښایسته یې د قبر د ګوټ کاڼیا غلي کېنه ستا په ځوانۍ کې د خولې نه روان تنور جوړ شوی و ستا د مور د لاسه څپکونه به خوله کې راکولو تاسو دې خلو لږ دغه ورکې بیبي پټان دې ګانچوي دي یا ګران شو کنه یا الله یا رحم وکړي او یا دا ټول تباه کړي چې دا غریبانان یې غرق سرسته 2 روپۍ مزدوري مې کړې وه باقي پېټرول کو را پخشه وډا رانټه کېږي انونو کوئی دمه کړي کنه د خلکو مخ ته راکړو کمقل سړي بیا یې دام غواړي هغه هم غواړي او هغه هم غواړي مورې پلار مې راته مندي کېښودل کنه او کري دو اغوستو ما باندې پیرې وکړه کوي به نه پلار یې کولا دي نو زوی به دا کار نه کوي پلار یې کولان دی زوی بیا دا کار کوي خو خلک د زوی پیسو ته نه کېږي او د چا پیسو ته کېږي پلار یې ورکوي زامنو له دا ارمونه چې زه به درته نه کېږم زما زوی دی واله به ګټي دا د ګټي ته دا بوډا نه دوه ډکې دي سپین شو اوس ځان په ده ساتي نو بس څنګه کوي چې خپې دې ماتې شي بیا به دې کار کوي تونه له چوپتا شموله په مخ ته کېنده له خوله واده کې موته نه تا خپل نابین د غوټه هغه د مولای په شان چې کړېدلي دي هغه باندې خو ټک کار نه کوي او نوپري کوي سبق پوي اصل جمعه په وخت تختېدلې وي هغه څه زه تا یو تاسو کوم چې تا موږ دا ودونه کول کنه تا خو ماره مرغې کړې وکنه دا زما په ډولې کې دا
دا دغه څنګه دا پات خوړلو نو زه په اوړي کې چې مې راځي مزه کوي دوه شی په دې یو خبره چې په دې اوړي کې دا چې مې ولې راځي په دې خپنیم خپه په دې خپل وین ځواني دی ولې غړ کاکا زه به زه بل وکم یو شکور اورو لکه د رابرق شو وای پلار مې وی چې چرته به ګرځي څنګه خپل راغلی نو تا ته ما ویلو چې ګرمي دې کېږي چې ته پکې ته یو ساعت کېنه سبزی گاډی مې د کور یو کار لټلو ټکه د نرتوب دی پلار ته به مې ویم چې مور له پیسې ګټو د سبزۍ ګاډۍ لګو نه د دانه راوخېږه خوله کې د دانه راوخېږه نو خوله ده اوس خو زلمي دي که نه زه به ترکلی پرې ګاونډ کې وړه د خلکو نه غواړم د بیخومه سره ستا د واده کوم دی سره چې زه په خپل سر بوج وانلم که نه والله که په دا جمعیتباري هغه مونږ له ډېره کړې ده بس چې اوس به زه په خپله مزدور کړم زه چې سکول نه راشم ځای کامره کې خو چې څه شي پروت یم خو چې له 100 روپیو ګټم ښه خبره نه ده نو هومورک نشي کولی خو مرګ به کېږي دا چا چې تعلیمونه کړي شی ته جوړه کړه پرون ته پکې دونه والې خپړلې دي د انګلیش کلاس یو کنه او راشي داسې ډنډې پې ماتې نو کړي هغه استاد خو ماته سبق نه کوي راشي به په کورسه کې نیغ ناڅي یو خپل یې ځوتوي یز بیا په سرکاري سکولونو کې سبقونه نشته یو لاک روپۍ تنخوا لي او چې ماشوم نه تپوس وکړي نو دا لیک نه په بې باندې مو به دا یو کال ته پاتې ګنده لسم به پاس کړم بل په دونه پیغام چې د لس او لس سو شي حساب کتاب چې پکې زکم دا غټه یز بیا هر څه چې کې وګورې تر کاره باندې نه ځي او دا چې چاچي سوري که در باندې شو که نه بیا به زما په لاس نه راځي زمونږ د تره کور دي زو به زما مورې سو دا مازغه به درله راباسم چې زه یم نه بځې ته بځې نو دلته کور ګاونډ کې مې نه پرېږدي بل چېرته مې نه پرېږدي خپل دغه یو د تره کور مې د هغې کره به م زه چې ته وایي مزه څه ځان څه چنګی ځان جوړه کړې او خطا شوي الله دې په غضب اخته کا په غضب اخته شي نن سبا هغه حالات نه دی ګورې هغه پخواني خلک وو چې زلمي به پیغلې به یو بل کار بتلي راتلي اوس خو چا کره ورشه نظر پورې بیا تللي چې دا د پلانکي زوی خوښ دی او داجي څه شو داجي دا لار تره کره دی دا چولیږو ولې زی به نه د خپل رور کور یې دی خپله مور یې هلته ناسته ده زما بېبې ناسته ده که نه زما نه مشره ده مړې مو خو کشران ورته خونه نشو کولی زه چې وایي تلته څه لږ سپک نظر درته کوي لږ دې کور کې په یو په عزت درونوالي باندې کښېنه یاره هلته دونه سپک چې بې عزته یي که نه ستا بیا څه خل جوړ کړه دلته ته په کومو سترګو ستا پلار چې بې عزته شوي ني که نه هغه له د شپې خوب نه ورځي هغه د بې عزته خاندان دی نو بې عزته کېږي خو به لازم مونږ عزت لټو دا د بې عزتۍ دن ته ورټوپ کوي دا څنګه سړی دی خوشحال خټک کوي په درنو درونو او په سپکو سپکه نو چې خپله درونه نو بل به دم تر درون نظر وکړي خو تاسو په خپله سپک یې ځکه د باندې هغوی سپک دي خولې پورې سپې مه تړه خولې پورې سپې مه تړه ګینې د غاښونو بر نه په سوکو باسم او ګورې د ده د مزدورۍ الوتو نه دی دا به ورته زه قسم په خدای دا بشل یې سر لرولم وایي داسې تا ته ما سبق یاد کړی شه به هغه ووایه سبق مبق ته څه زما سم ووایي چې ما سبقونه یادوي زما یاد شو د نه the holy prophet صلی الله علیه وسلم was born on 20 April 571 AD قریش was the nobility of بس Arabia مړی چپ شه عربي تا ټول یاد شو تا ته یاد نه دی ښه اسې امداد خانه دا خبره خو ډېره ټیک خو چې اوس یې بدلې دا خبره کې خو دې وزن شته وایي چې تپوس دې وکړي لیکې دی بکوره په سکروټه څنګه ورکما او دا د پښتنو وطن دی دا داسې لیونې دي دا مشران به موږ له ګټې کوي اسې ګپه مو لګوي شو زما کومه ته ورکړې دله چې کلي په ډول ځای کې کېږي وایي ته خو د ما سر نه نکې چې زه دې وتلې لین ته نقل لاري نه نو زه پیسې کوم زما خو د ګل په شان کې ښه ده په دې خبره کې م ګناه ده پېژان کړی ده که لمن میلي او روانو میډم ده دا شوي د ګل په شان کې روح دی دا به برباد شو هغه میډم دا خو داسې ګرځي لکه په سړک چې چیلۍ تروړی شي میډم مخامخ خو د خبرې ده ما ته مه کوه معلومه ده د پردی بې عزتۍ مه کوه ښځې خوله کړي دا نره او ښځه به سبا به جنګ درای هغه بې شرمه ښځه ده نو ستا په کور کې د عزت سړی کم دی چې زه عزت وکړم ته پکې د عزت یې که نه خولې پورې د سپي کړنې ته عزت زما رامو چې ډېره ماندله ده ایمانداره ده یو ایماندار یو دی راموي لکه ته خو زما دې ښځه داسې ایرې بارې وې لکه داسې زما خطنۍ سپی نو دا نو تپوس وخت یې هغه نه اوبه شته نه چای شته نه شربت شته زه هروس کې نو کور به یې کوي ولې خان ته دا ما که راشي په دغه دا معلوم سړی دی ما ته په بانګۍ بیا کوله چرګان بیا خرڅول د پردو ښځو څه بیا خولې والي ما څه بیا ولې نه وایي خبرې مه کوه سپیتوب مه کوه خلک چې مېلمه راشي مه وایي نو شربت نشته چای شته زه څه کومه یاران به زه پاتې شي دا نه دا مور دې تپوس په د ښځې نه کوم بیا به وکړي دا بچیا چمچۍ کې دا پیوله مور دې ده ته ډېر د کمال نصیح خو دې را کړې خو د سپک دت خاندانه ده د ثواب نصیب یې نشته وایي هغه پی به درکړم خو د
پچو ډاکو دې زمونږ د کورې خیال نه دی ساتلی زما د زامنو به څه خیال وساتي ته صرف پچې کې اوس پی به نشته ځه نو دا ولې چیلی چې دا پچې کوي چیلۍ خو به بیا هم ښه وې پچې خو به ډېران ته تلې دا خو هېڅ هم نه دي لرې که زما د کوره یاره بس لار خانه بویزه نه دا خو یاسې کار د مورې که نه تا پسې به زه بیا راشم ټیک ده داسې کار به کوم چې دوی به ځي هغه کور ته کور به نه برېږي ستا کور دی ته د مشر یې د کور زما خپل کور دی مورې او تا نه پرېږدي خیر پلاره کوره خو دې مور ده که نه چټه به هم نه دی ښه عایشه بسې نسیه ټیکه مې ګټم قرآن خاطر وکړه ښځه چې کله به قلات وي نو بې وخته به مړه کي بې وخته به مړه کي لکه اوښ چې راڅمدی زورونه کوم او غورځېږي نه سړه به شي بله به در باندې راولم ته په قلاره کښېنه ته سره کښېنه یاره دا خو د کندهار سره یاره هغه په شم زویه ستا بېزتي کوي ستا بېزتي کوي چې د کوره وباسه به دا پکې ګوره را منځ کې چې خلک راشي دا کاکاجي کور وستۍ څه وګړي زه سلا کوم نو بیا راځم جلال خانه وکړېږه په شلخته ولګې چې راغلي منافق انسان ښځه منافق یم ای دوسه ای دوسه د ښځې ناچاره که نه دقه ښځې ته کښېنه مخامخ ورته ګوره وده بله ښه کوږ سمدم و خو چې ته رادل نه شوې نو د هر څه دې اوري به خبره مې وکړه که نه د نزویه چې په کم کور کې مرغۍ هغې کې د شیطان ضرورت نشته نومي مرغۍ چې نو خلکو به غلي راشه یو ځل بیا غوبل واچوه زموږ کور کې شیطانه بیا همدې د سپکو خاندان یې سپکه ده ته ښځې د دونه سپک نه یم یا خانه به خپران ته چې وزه وکړي که بس یاره وزه یاره د شونډانې باندې وزه ټول ته چې راپېږي درېږي ورکې درختې دي څنګه راپېږم خو تا باندې واپرېشن نازي دا باندې واډېشن نازي وځه باسم په دې کوله مې ونه کړو به ګوري دا کومې ښځې چې ایستی د هغې خواله زه دلته قدم روان اوس دا یې ځمه او ورته راغلې صبر وایه ورته دا نور دې په دې ور بیا راغلی تا به مو څه په دې ور ویل خو دا خود دې بیا خو له خوله باندې ورګوري راځم عایشه بسې خدمت کو زما زه ما ته ورونه نه شوم نو من دا ورځ غر دی یو تر مته شو غر دی په تا راته موی الله دې په خولې کې دا نه راوخېږو په دې سور نور دغه زما مشر وي په کوم حالت کې رخصت کو په کومه ورځ چې ته پرېښې وې په هغه ورځ خو دې دلته جلاګانې کولې ستاسو دا غر زما څوک دي او اوس وې په چور نور اوس پې خفه کېږي مانځه لازم او انشاءالله په دغه روم کې الټه راوچتم او ورشه تاسو لږ زر بوز در یاد شي چې په کور کې غوبل شروع شي بیبي چک ته روانې په یو غاښ ولګورې یو غاښ کې خو ټم ډوډ دی خودو زه تا ته وایم ولې او ته وایې زما ابۍ د ناسته بۍ خپلې د جراسي مونه ډکه ده چېرته د الله نوی بیاد نه کړو خو چې راځي بس دا قخیرې په خولې کې دا قخیرې په خولې کې هر چا ته ګورې کېږي ابه تم نه لوټلم ډوه کنه کنه نه کړم زه مونځ کوم خو د دې د وجې مې په سر درې لکان راشي میندې ورله اوبه راوالي پکې ورته وخي تپوس دې وکړه او د دې دغه پیسو کې لاس ورکړي د ماشومانو ګوتې تاوخي تا چې کور کې غوبل دې جوړ کړی زما بچا ته څه پام شي او کښېنه دقلته بېلمازه ښځې زه به مونځ او دس وکړم او بچی یوه هګۍ دانه پرته ده هغه تا نه پخومه کوټه کې وخوره د دې خوا کې ونه خورې بیبي هغه ټټې راپخه وایي ښه صحیح ده دې خوا کې مه خوره ګوري درته وبه دې نښلي صحیح ده ټیک ده نسیه د ښځې په ذات بیدبان نه کوي دا وصیت مې واره سار له بۍ بیا بدن که د ښځې دې ومنل ټول عمر به غر کې او په رورۍ کې نه تا عمر دی الله ډېر کې خاطه نه منې امین امین تا نه موږ مخکې زویه ته کښېنه زه دله لږې اوبه رالم ستړی به راغلی دا تیره ګریوان کولاو که نوسیه ډېر راته ګران ما ته هم ډاکټر مې ښه پلار دې ستا دونه صفتونه ماته کوي خو مور چې د کم ځای د دې به د سر هم نه منې د هر ټیم په خولې کې سپی تړلی او صحیح ده ته بیا واټمه چا به مورې ډېر پخه کا بیا راته یو پیره پاټې کوي ډنډه جنکې راته لري په ټینک کې